چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر اوریدلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دوشي نه ډیر سخیره دلو دوشي نه چې زما امت په دې دوه مرزونو کې دا به مبتلا نشي. یو الکذب بل العصبیه، کذبو کې په دروغ کې مبتلا، او بل العصبیه په عصبیت کې مبتلا نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدین ډیر سخیره دلو امت باندې. ولی کذب کې چې سړی مبتلا شو نو دا د ټولو بدعملینو جرړ اصل کې دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والکذب، ځان د دروغ نه وساتئ، فإن الكذب يهدي للفجور، ځکه دروغ ټول لار چې دا د بدعملۍ ته راکاږي سړی، او فجور چې دا جهنم ته سړی بوزي. نو دیو جنا وی کذب نه بزان ساتي، ایاکم والکذب، کذب نه بزان بچ کړئ. ځکه کذب دا د شر محور دی، ټول شر او فساد په دې کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دروغ به بدی بیان کړي. موږ تاسو معاشره کې چې وګورو، موږ معاشره کې د دروغ د څه درجه ته رسیدلې دي چې دا پروا سره نه ساتي. پروا موږ په معاشره کې په مجلسونو کې دا دروغ څونه روان دي، به خاص کر د میډیا په ذریعہ باندې څونه دروغ روان دي، څونه دروغ سره یو خبره حقیقت بنئ او یو به بل ته نشر کی، بل به بل ته نشر کی، بل به بل ته ورسي، حقیقت به سره داغي نه. حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو، یو تنه وکړو چې په وحقی کې ته کونډا چول کېدله، پیدا به اوښله ولا تراغه چټ پورې به ورسوله، به به بل وحقی کوله کونډا واچوله، به دا ولوش کو تراغه چټ پورې چې دا به شلو غبل به ته رخ شوه. جبرائیل السلام نے تاسو کو دا څوک ده؟ جبرائیل السلام ویل دا کسو دروغ به ویل حتی یبلغ الافاق، تر دې چې د دروغ به لري علاقو ته ورسېد. یبلغ الافاق اوس دا میډیا دا کنه دا په دې میډیا باندې ته دروغ خبر خور کې او هغه لري لري ځین ته ورسېږي ته نه وګوري. یبلغ الافاق هغه سي اخباري په اخبار کې او دروغ خبر ورکې لري ځای ته ورسېږي. یبلغ الافاق یا یو مشر ده د خلکو په اعتماد ده، هغه راولګي به تحقیق خبره د دروغ خبره وږي، خلک به پلان کې وکړه بس هغه بل ته نشر کی، بل ته نشر کی. دا په دې وعید کې هغه داخل ده. وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې د کذب نه ډیر ایریدلو، د دروغ نه ځان وساتئ. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې د عصبیت نه ایریدلو. عصبیت د ډیر صورتونه دي. یو عصبیت هغه خپل ځان ده، یو سړی خپل ځان ګران ده، هر چا باندې ځان اوچت غني، خپل اولاد په بل باندې اوچت غني، نور ته سپک غني، خپل بچی تعلیم یافته غني، خپل بچی او خيار غني، دا نو خلکو ته قمقل ښکاری، به تعلیم او تخکاری، دا عصبیت ده. خپل قبيله او ته اوچت ښکاری په بل قبيله باندې، بس من قبيله اوچت ده، دا بل خیل چې دغه خکته ده، دې ته عصبیت وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې دینه ایریدلو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې ته امر د جاهلیت ویل دی. وزما په امت کې څه کارونه دي چې هغه پریدي نه، په هغه کې د الفخر بالانصاب، په نسبونو باندې فخر کول. زه د پلانکی خېلې ما، زه د پلانکی نسب ما، زه د پلانکی ملک ما، دا خپل دا اجنبي ده، دې ته عصبیت وایي. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ریدل. حدیث کې دا راځي صحابه جنگ باندې تلو، په دې جنگ کې یو مهاجر یو انصاری وو، خپل منځ کې غپ لګاو، په دې غپ کې استسر وران شو. نو په دا مهاجر راولګي د انصاری باندې گزارو، انصاری په مهاجر باندې گزارو کو. یو مهاجرین د مکې نه هجرت کړي وخت ته مهاجر ویل، او مدینه کې چې کوم صحابه هغه ته انصار ویل. دې کې دې مهاجر आवाज کو یا للمهاجرین، الا مهاجرین راشد، انصاری سم جنگ ده. انصاری आवाज کو یا للانصار، اے انصار راشد، مهاجر سم جنگ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړلو چې دا څنګه چغی دي؟ هغه اې د الله نبی
یو انصاری د مهاجر جنگ دی هغه یو دا आवाज ولګاو دی بل دا आवाज ولګاو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دعوها فانها کلمه منتنه دا د قومیت आवाज پرې دی دا کلمه منتنه بدبویا خبره ده بدبویا دا د جاهلیت والا خبره ده چې قومیت لسړې دخل ور کوي لسانیت لسړې دخل ور کوي دارنګي بل نسب لسړې اوچتواله ور کوي هغه نور خطه غني رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې بیان یو بیان وی ویل کې دې چې آینده وخت کې تاسو سره ملاقات ونکم صحابه یې منګه نه پوهیږي چې حجۃ وداع څه معنا ده کله چې رسول الله صلی وفات شو به موږ ته پته ولګی چې وداع خو معنا ده چې رسول الله موږ سره مخ کوله په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلا ورتا سو په یو بل باندې فخر مکوي الناس كلهم من آدم وآدم من تراب تمام انسانان د آدم علیه السلام نه پیدا دي تڅونه کسان چې کوم دي کنه موږ ټول د آدم اولاد هغه تم نسب ورزي هغه تم نسل ورزي اصل زمونږ مکه دی او مغه اصل هم ده وي تف الساع بالساع لن يملؤوه وي پیمانه د پیمانه سره برابر د ډکول نشي دي جمله مقصد دا ده دا تکې دی نشي چې په یو قوم کې د ټول خصيفات شي په دې بل قوم کې د ټول خراب صفات شي دا کې دی نشي په یو قوم کې به داسې خسته صفات چې په دې بل کې نه پښتنو کې به داسې صفات چې پنجاب والا کې به نه پنجابیانو کې به داسې صفات چې پښتنو کې نشته په فارسیوانانو کې داسې صفات به چې پښتنو کې نه په پښتنو کې به داسې صفات ابا پاغي کې نه څه صفات هغه کې خدي څه په دې کې خدي څه پاغي کې خراب دي څه په دې کې خراب دي یو شش تفصاع بالصع یو جن دی له اعتبار سره نه ور کوي اعتبار بچاله ور کوي دین له ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې عصبیت نه لري حقیقت هم دا ده سونه نقصانات چې اوس موږ تراغلي د عصبیت د وجه راغلي مذهبي نقصانات هم د عصبیت د وجه نه دنیوي نقصانات هم موږ ته د عصبیت د وجه نه قومیت ملکیت کافرانو په دې باندې موږ تقسیم کړي قومیت تقسیم کړي په ملکیت باندې تقسیم کړي په فرقو په ډلې تقسیم کړي ډېر پار چې مسلمان په خپل منځ کې یو بل څه نشي نږدې نشي په دې جماعت کې تقسیم کړي هغه په جماعت کې تقسیم کړي دا جماعتونه بیا داسې درجه ته یو بل سره رسیدلي دي یو بل سره عداوت او دښمنی جوړه کړي نه کار خیر چې چا کې تو سمرګرش نقصانو هغه نقصان نه ځان ساته تفصاع بالصع د څه څوک نشته رج پورا خیر په پاږي کې سبب پای کې نقصانات دي سبب دي کې نقصانات دي خیر به ترالو نقصانات به اور لري کو او تعلق به دیو بس په دین ساتو فقیده باندې بساتو په اسلام باندې بساتو نو نقصان چې راغله موږ ته د عصبیت د وجه راغله هر اعتبار سره عصبیت مذهب په لحاظ څخه چې واردام عصبیت کې خلق راغلي الکه دا پلانکې مذهب دی دا پلانکې دی دا پلانکې دی بس موږ مذهب هغه غوړه ده داغي صفات بیانوا مقابل مذهب هغه کته غنا دا تعصب مخکم چلی دو سم چلی دو دغه عصبیت اشخاصو دا پلانکې غوړه ده دا خبره معنا دا بل چې هغه کته ده هغه سپک غنا دا عصبیت نقصان ده دې عصبیت د وجنه د ډیر خیر د وجنه الله موږ محروم کړي الله دا عصبیت او قومیت موږ د معاشرین اوباس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ایریدلو عصبیت په موږ کې درانش دیوژن عصبیت غټ مرض ده او دی وخت کې چې دا مسلمانان په تفریقو کې دي بدل بازینو کې دي او د یو بل په نقصان باندې لګیدلی د یو بل په نقصان يهودو ته نقصان نه ورکیږي نسوارو ته نقصان نه ورکیږي دارنګ کافرو ته نقصان نه ورکیږي دا ټول نقصان مسلمان ته ورکیږي د دې سبب څه ده د عصبیت او قومیت ته دي په عصبیت او په قومیت او په ملکیت تقسیم کړي دي په دې وجه بس يهوديان بیغم ناس دي او دا مسلمانان په جنگونه چولې کله یو جنگ کله بل جنگ او تماشې او تاغه کوي دې سبب اصل کې عصبیت دونه درجه کې سړی عصبیت ته ورسیږي ته د یو تن صفاتو کې چاله کدا مسلمان ده انور په سره پاتېږي وی وجدا دی ویل د یو مسلمان ده داغه په zarar خوشحالي کې سړی او د کافر په zarar باندې په پیدا باندې سړی حقيقي باغي خوشحالي کې په پیدا او په zarar خپګي دې قومیت موږ دې ته ورسو نه مسلمان ده چې ارض څونه خراب شي ستارور کی کافر کا ارض څونه کښو ستارور کی
استا مرګره کیږي نه وجنه مسلمانانو عصبیت بسړای نه کی قومیت بسړای نه مسلمانانو سره محبت او الفت دا بسړای کوي او تعلق بسړای په دین باندې ساتي د هر ملک دی د هر جبی دی هر رنگ والا دی ولیکن په دین به تعلق ساتو دقه مکه کې ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو رنگ نه ډولیو خستو قران کې ته ابو لهب ویل شوی لیکن اسلام او ایمان پکې نه و ابو لهب کم ځای ته الله ورسو قران کې دا تبین الله بیان کړی دی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب او د خزي بدی مولا بیان کړي سلمان فارسی دی ایران نه راغله فارس والا دی دغه چې کوم دی بلال حبشي دی لیکن ایمان پکشتا اسلام پکشتا ایمان او اسلام د وجه الله څون هغه اوچت کړلو ان اکرمکم عند الله يتقاکم د الله په نسبت عزتمن متقی دی تاسو اذا قبیله می چې پیدا کړی انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دا صرف تعارف د پاره ده صرف په جنگل او کړش دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دون نسب زده کوي ما تسرون به چې تاسو پاغي باندې خپل ولی او پالای نور د فخر د پاره باندې روایتو کې راځي امام احمد زوی زوایدو کې دا روایت راوړل دغه شان ابن ابي شيبه راوړل د موسی عليه السلام زمانہ کې یو تن را اولګېدو یو تن سکین استو فخر کو په خپل پلار انا فلان ابن فلان ابن فلان زه د پلانکی زویما نه پلارانه یاد کړ حدیث کې د سیدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو په دې کې یو تن دقه سو کړ خپل نه پلارانه یاد کړ بیا دې بلتی ویل چې ستا نسب سره لا ابا لا ام لك ستا مور دی نه چې سپک پونتی کې غوڼه تکم نسب سره تعلق لري زه خود سې اوچت نسب والا سره تعلق لرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موسی علیه السلام زمانہ کې دقه څه دوه کسو یو کس راولګې دو په نسب کې نه پلاران یاد کړه بل تی ویل ته څوک ویاغه تی ویل چې انا فلان ابن الاسلام ما پلانکه د پلانکی زویما د پلانکین وسیما او ابن الاسلام نور می تعلق د اسلام سره اخوانی کو نستمای تعلق نشته هغه په جاهلیت کې تیر شوی د اسلام نه بار تیر شوی وی الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې دې دوه کسانو ته وایا د کوم کس چې په نسب کې نه پلاران یاد کړه او ته وایا چې دغه نه پلاران هم جهنمین دي وانت عاشرهم توصل لسم جهنمی او دې بل ته وایا چې تا فخر په اسلام باندې وکړو دغه دوه کسان نیکانو د جنت والا دي وانت ثالثهم توصل دریم جنت ته لاړ فخر سره په نیکونو په پلارانو ولیو کی په پلارانو فخر وکړو پلارم د سیونی کم د سیو زمون کولانو نامنګ با فخر په اسلام کو په دین باندې به کو په ایمان باندې به کو روایتو کې واقعاتو کې راځي خراسان په دې علاقو کې یو تنو د نبی صلی الله علیه وسلم نسب نو هاشمی او بد عمل او فاسق بل یو رنگ نه تور حبشیو او دیندار او الله العلم ور کړو دین ول الله ور کړو تقوا ول ور کړو اکثر خلق براتله د دنه به استفاده کول علم به تزدکو اکرام عزت به ولکو بل اورز دا رنگ نه چې تور انسان دی دیندار تقوا والا عالم دی په لار باندې جمعه ته روان شو کسان رال د سپلار کې روان شو چې وکته دغه هاشمی نشکړی دا لار روان دی دا کسان ورله دا کسي د لار نه لري کو دې کس تلار پری دی عالم ته ونشکیو نو است په غوسه شلو دې تور عالم تی ویلا چې ګوره دا توري شونډې دی نیولې تور رنگ دی نیولې کافر ابن الکافر خپلم کافر پلار دم کافر او حبشي ستا خلق عزت کوي عزت رسول الله نو سیمه خلق ما عزت نه کوي ما خلق بدی وای ستا کوي خبرې چې وکړلې دې کسانو اراده و چې وی وای الله العلماء نیکانو له صبر ور کړی ول پام ته څونه وی وای دا د رسول الله نو سید د رسول الله د نشیتوب د وجنه بس معاف چې کومه بي عزت وکړه به احترامي وکړه په دې وجه بس ما معاف کو
کله چې دا غنه حالت د نشي لري شو ته ویله وجه دا ده وای ما خپل باطن سپین کړی دی ظاهر می تور دی خو د نظر می سپین کړی او تا ظاهر دی سپین دی خو باطن دی تور کړی دا هغه باطن تورواله ستا په مخ باندې کاری دا مخ له خراب کړی ځکه دا خلک بیزتی کوي او زما هغه باطن سپینواله په دې مخ راخ کار کیږي نو خلک زما هغه سپینوالی ته ګوري دا هغه د وجه زما خلک اکرام او عزت کوي وای ټیک د زه د کافر زوی ما او ما ستا د پلار سیرت او عادت او خوینه هغه اختیار کړه او تر اولګي د رسول الله نو سه ځانته وي او تاسو ما د پلار کافر خوینه او عادتونه اختیار کړه خلک ګمان دا کوي چې ته د کافر هغه زوی تابع هغه خوینه تا تابع ځان کې پیدا کړی ته باغه ما خلک ستاسو د پلار زوی ګڼي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ته دې پوجز ما اکرام او عزت کوي دیو جن موږ به اکرام سکو په دین د وجه نه کوو ځان کې تقوا اکرام دین د په دین باندې نه کرمکم عند الله یتقاکم یا عصبیت نه به سکول بد به غنل دیو جن عصبیت نه الله موږ تاسو ټول ساتي مزدور کته نه غنو ځان په اوچت غنو مزدور څه شه ده سپکیو نه غنو موږ سر څوک دی هغه سپکو نه غنو خواله څوک زبنګ راځي هغه سپکو نه غنو حدیث کې راځي رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب ډیر کرتی او تنبی خیرنی جامع به چولی اختبه هم ګډوډي او تاسو قیامتي انسان به د الله په نسبت باندې خلق به دروازه نه بریدي لو اقسم على الله لابر کپ الله باندې قسم وکي الله به په قسم کې بری کوي الله ته یا الله ستا په ذات مې قسمی باران وکي الله ستا په ذات مې قسمی دا کار وکړي الله کوي دی وجه ظاهر کې وڅوک منګه سپک بنه غنو دې شي د انسان موږ نه سي هغه الله په نسبت باندې موږ نه غوړی دی وجه عصبیت او قومیت دا باندې کو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت ایرادو په خپل امت باندې دا دې متعلق به دا کوم ځکه مړ ده او کرامت او دا غي سره متعلق به کوم مسائل ان شاء الله آئنده هفته کې بیان کو بارک الله لي ولکم فی القرآن العظیم ونفعني واياكم بالآيات